بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه په دنیا کې چرته هم مشته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان موومېنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. ملګرو، زما د ننني پروګرام موضوع ده چې لوی افغانستان ولې جوړ نشو. خو په تیر شوي ویډیو کې ما تاسو ته د آزاد افغانستان د دولت او د خلکو په اړه کې خبرې کړې وي چې د لوی افغانستان په نه جوړېدو کې د هغوی څومره لاس و. نن زه تاسو ته په کوزه پښتونخوا کې یعنی په محکوم افغانستان کې د تش په نوم قام پرسته مشرانو په اړه کې خبرې کول غواړم چې د هغوی کوم رول د پاکستان د جوړېدو نه مخکې او بیا د پاکستان د جوړېدو نه پس و چې لوی افغانستان جوړ نشي. ملګرو، په کال 1393 کې چې کله د ډیورنډ کرښه په افغانستان وروتپل شو، نو چې کوم خلک د ډیورنډ نه د افغانستان په اړه پاتې شو، نو هغوی خو د افغانستان د قانون لاندې ژوند تیرول شروع کړل. خو د ډیورنډ نه چې کوم خلک د برتانوي هند اړخ ته پاتې شو، نو په هغوی پسې انګریزانو چاړه راواغشته او د پښتنو د هډ نه چې کوم ځای هم پرې کېدی شو، نو د هغې په پرې کولو شروع وکړه. ګرانو وطنوالو، بله د قبایلو بدبختي دا وه چې یو قبیله به انګریزانو ریساره کړه، نو بل به د هغې تماشه کوله چې دا زموږ جنګ نه دی. په دې وجه باندې د دوی په منځ کې د ورورولۍ او د اتفاق ډېر زیات کمی و. چې کومو علاقو ته انګریزان نشو رسېدی، هلته د هغوی رسۍ نه وه، نو هغې له علاقه غیر نوم کېښوده. نور قبایل په مختلفو ایجنسیو کې وویشل او هر ایجنسۍ له خپله دارالخلافه خپله پلازمینه وټاکله او دا ایجنسۍ په مستقیم ډول د دلی سره وتړلې، خو د دې ایجنسیو به په خپل منځ کې یو بل سره هیڅ رابطې او سړکونه نه وو او د قبایلو نه ښکته د پښتنو علاقې بیا په ایجنسیو او په ریاستونو کې وویشلې او دغسې هلته د پښتنو لوی کور د احمدشاه بابا لوی افغانستان یې ټوکړې ټوکړې کړ. بیا په دې ایجنسیو کې دوی مولیان پیران په پیسو باندې واغشتل او دغسې دې مولیانو او پیرانو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مصلی په یو کافر انګریز په یو څو ټکو خرڅ کړه. بیا په دې قبایلو کې دوی خپل مشران وټاکل او هغوی له چې کوم رشوت ورکول شروع کړل، نو هغې له نوم کېښود ماجب. او دا شملور پښتانه به د میاشتې په اول کې په قطار کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د ماجب د لفافې دپاره ولاړو او دغسې زموږ د قبایلونه د قومي وحدت نه جدا کړی شو. چې کله انګریزان لګیا وو او د پښتنو د بدن نه ټوکړې پرې کولې، نو په دغه وخت کې په عثمانزو کې د بهرام خان په کور کې یو کس پیدا شو چې دغه نوم عبدالغفار خان او دا د کال 1390 خبره ده. چې هر کله هغه په خبرت پوه شو، نو دغه د تعلیم سره شوق نو د 450 سکولونو یې 8 جماعت پاس کو، خو مخکې تعلیم ونه کړی شو. چې رګ لا زرمې شو، نو غوښتل چې د خلکو خدمت وکړي. په دغه وخت کې حاجي صاحب تورنځي په پښتنو کې د تعلیم خورولو لپاره مدرسې جوړولې او مرکز ورله د مردان په علاقه په ګدر کې جوړ کړی و. خو په دغه مدرسو کې به د پښتو ژبې نه علاوه فارسي او عربي ژبه هم ښودل کېده. د مولوي فضل محمود مخفي په ذریعه د غفار خان د حاجي صاحب تورنځي سره تعلق جوړ شو. نو غفار خان بابا هم غوښتل چې په مدرسو جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. نو په اطمانزو کې غفار خان او دغه یو ملګری مولوي عبدالعزیز سره یو مدرسه په کال 1910 کې جوړ کړه. خو دوی پکې اردو ژبه ښودل شروع کړل چې په هغې پسې د علاقې خلک په دوی پسې راپاڅېدل چې دا به اردو پکې راله کم دی نه راله او دغه شانتې دا مدرسه کامیابه نه شوه. ګرانو وطنوالو، وخت تېرېده چې کال 1914 راغی چې اولنی جنګ عظیم شروع شو. نو په کال 1919 کې دا جنگ چې ختم شو، نو دوی په هغه وخت کې په ترکانو باندې ډېر لوی ظلمونه وکړل چې په هغې باندې په مسلمانانو کې او خاص کر د هندوستان په مسلمانانو کې د انګریزانو خلاف ډېره غوسه پیدا شوه. نو په لکنو کې یو مولا و چې دغه نوم مولانا عبدالباري جان، هغه یو فتوا وکړه چې هندوستان دارالحرب دی او د دې نه هجرت پکار دی. نو ټولو خلکو افغانستان ته هجرت کول شروع کړل چې په هغې کې غفار خان هم سره د ملګرو افغانستان ته لاړو. هغلته د غفار خان ملاقات امیر امان الله خان سره وشو.
نو باچا خان وای چې امیر امان الله خان له پښتو نه ورتله چې موږ سره به خبرې کولې نو موږ له جواب د ترجمان په ذریعہ باندې راکو. امان الله خان دوی ته وویل چې انګريز زما په څنګ کې د تور مار په شانتي پروت دی، په آرام ترې خوب نشم کولی چې اوس به چی او اوس به چی، نو زه یوازې دغه مقابله نشم کولی. نو تاسو ته یو دوه تجویزونه وړاندې کوم. اولنې چې تاسو څومره پښتانه هم راغلي نو که تاسو فوج ته ځئ نو تاسو له د افغانستان په فوج کې ځان له پلټنې جوړوم. کو څوک نوکرۍ کوي نوکرۍ درله درکم، او که څوک درس وایي نو کالجونه او یونیورسيټو ته ورننوځي، او که دا نه غواړي نو دویم تجویز مې دا دی چې زه تاسو له د کندوز او مزار شریف دغلته ډېر ځمکې دي، دا ټول زه د کوزي پښتونخوا خلکو ورکوم او تاسو دغلته خپل حکومت جوړ کړئ او خپل فوج هم تیار کړئ او د حکومت لپاره چې څه پکار وي نو زه در سره هغه ټول کول غواړم. تاسو په حکومت کې به د افغانستان حکومت هیڅ مداخلت نه کوي، تاسو به مکمل طور خود اختیار یې. که تاسو بهرني دنیا سره تعلقات جوړول غواړئ نو هم د افغانستان دولت په پاغه باندې هیڅ اعتراض نه کوي. خو باچا خان دا خبره دغه سره ونه منله او دوی سره د ملګرو واپس چرسدې ته لاړل. ګرانو وطنوالو، په دغه ورځو کې انګريز د حاجی صاحب تورنزید د نیولو پروګرام جوړ کو، نو هغه بنیاد ته لاړو، خو هغه ته ورپسې هم انګريزان لګیدلو چې گرفتاری کی. نو بیا د سوات او د سوات بیا ممبند تلار او په سور کمر کې ډیر شو، اول ته د انګريزانو خلاف هلې ځلې شروع کړې. باچا خان چې واپس چرسدې ته راغی نو د انجمن اصلاح فاغنه بنیاد کې خود چې دوی به مکتبونه جوړول، او بیا هم دې انجمن اصلاح فاغنه باچا خان له د فخر افغان خطاب ورکړو. د انجمن اصلاح افغانه رئیس عبدالاکبر خان اکبر او جنرال سکرټری محمد اکبر خادم وو. دا په کال 1920 کې د افغان جرګې بنیاد کې خوده شو چې په خلکو کې غلط رواجونه بند کی، او بیا په کال 1929 کې د خدای خدمتګار بنیاد کې خوده شو چې دا به یو غیر سیاسي جماعت وي، دوی به باوردی وي او د انجمن اصلاح فاغنه او د افغان جرګې حفاظت وکوي. افغان جرګې په کال 1928 کې پښتون رساله وشته، هغه ډیره مشهور شو. نو بیا امان الله خان په افغانستان کې هم د پښتون په نوم رساله ورويستله. نو په باندې باچا خان وی چې یاره دوی زما د رسالې نوم ولکې خودو، نو بیا باچا خان د خپل رسالې نوم پښتون غږ کې خودو. د خدای خدمتګار په وجود کې دراتلو دوه متضاد خبرې دي. باچا خان وای چې زه په حجره کې ناسوم چې یو درې ځوانان د تمانزو راغلل چې د یو نوم اکبر خان، د بل نوم سرفراز خان او د دریم نوم حباب ګل. دوی ماته وویل چې یو تنظیم جوړول غواړي. نو ما ورته وویل چې لاړ شئ او ښه سوچ وکړئ او یو میاشت پس بیا راشئ. نو چې یو میاشت پس دوی بیا رالل نو موږ سره وکړه چې تنظیم خو جوړو، خو نو به سوي. نو باچا خان وای چې په مختلفو نومونو غور وشو، خو زما ذهن ته د شپې یو نوم راغی چې هغه خدای خدمتګار او دغه شانتي ورته مونږه نوم خدای خدمتګار کې خودو. خو ولی خان په خپل کتاب کې بل څه لیکي، هغه لیکي چې په لاهور کې د هندستان د کانګرس پارټي جلسه وا چې په هغه کې د افغان جرګې خلکو هم شرکت کړو. نو هغه د کانګرس د دې جلسې نه ډیر متاثر شو، نو چې دوی واپس رالل نو جرګې په اوتمانزو کې راغختله او د خدای خدمتګار بنیاد کې خودو. نو چې اوس باچا خان ټیکوي او کولی خان ټیکوي فیصله پتا شو. ګران وطنوالو، په کال 1929 کې عبدالصمد خان اچکزی سیاست تر ودانګل. د باچا خان او صمد خان اولنی ملاقات د ګاندی په کور کې په دلی کې شوی وو. هر یو په هندستان پسې منډه وخلې او په گاون پورې په افغانستان کې خپل رول به دی نتل، ځکه چې هغه غریب او کمزوري وو. او دوی دواړو بیا د کانګرس او ګاندی دومره خدمتونه وکړل چې یو ته به سرحدي ګاندی وي او بل ته به د بلوچستان ګاندی وي. څومره خبره بوا چې د خپل د پلار نیک وطن افغانستان دومره خدمت کړی وي چې یو د سرحدي احمد شاه بابا او بل د بلوچستان احمد شاه بابا په نوم باندې مشهور شوی وي. خو د بده مرغه داسې ونشو. چې کله د باچا خان خبرې د کانګرس سره شروع وي نو دله درې انګريزان رالل او ورته وویل چې تاسو څه غواړئ نو موږ درله درکو، خو د کانګرس سره مشاملېږي. خو باچا خان وسره دا خبره ونه منله. په کال 1913 کې باچا خان د کانګرس سره تړون وکړ. د خپل غلطۍ د پټولو لپاره باچا خان وای چې موږ اول مسلم لیگ لاړو،
خو هغوی زمونږ کوم کولو ته تیار نو. بیا وایي چې موږ ته صاحبزاده عبدالقیوم خان خبر راولېږه چې کانګرس سره شامل شي ګینې انګریزان مو وجني. خو ارواخات ډاکټر راجولي خټک وایي چې د دې دواړو خبرو هیڅ ثبوت نشته. دا صرف د خپل غلط کار د پټولو لپاره یو بهانه او پروپاګاندا و. د کانګرس د الحاق د پس دوی یو جرګه راغوښته چې په هغه کې دا خبرې پیش کړې شوې چې موږ د کانګرس سره الحاق وکړو او د افغان جرګې نوم دی کانګرس جرګه کې خو دي شي. نو اول خو چې کوم هغه ته په کسان ناستو نو هغه ورته وویل چې کانګرس سره یو ځای کېدل نه دی پکار او بیا هغه وویل چې د افغان جرګې نوم خاطر بدلول نه پکار ځکه هندوان به زموږ سره دوکو کی او دا ادباري خلک نه دي. خو باچا خان د خپل خبرې نه اوریدو. نو بیا ورته دغه مشران وویل چې ته بیا هم نه خلارېږي. نو خیر دی د کانګرس جرګه ځان له جوړ کړه خو د افغان جرګه خدای ته وګر مرونه و. خو باچا خان دا غوي خبره اونې منله او هغه ټول خپل ملګری باچا خان د کانګرس نه قربان کړل لکه میا احمد شاه، عبدالله اکبر خان اکبر، خان میر هلالي، سمندر خان سمندر، محمد اکبر خادم، غلام محمد لولخړ. د باچا خان په دې خپشو چې ته ولې کانګرس سره ملو شي او دغه سي هغه ټول د انجمن اصلاح فاغنه د کانګرس د جرګې نه او د خدای خدمتګار نه ووتل. محمد اکبر خادم یو ټپه لیکلی ده وی چې باچا امام زه معتدیوم او ګاندھی امام شو ځکه ځان لنجت تړم. د باچا خان په مشورتیا کې د محمد اکبر خادم ډېر لوی لاسو. دوی به هر څه په خپل لیکل خو نوم یې په د باچا خان کو ځکه چې باچا خان د مشره ډېر زیات شوقي و. محمد اکبر خادم د تشدد ډېر سخت خلاف و. هر کله چې محمد اکبر خادم جیل ته لاړ نو هغه دومره وخل ټکولې چې هغه لیونه شو. نو چې د جیل نه راخلاص شو نو سوات ته د څه وخت لپاره لاړو. نو د هغه ځنه هغه عبدالله اکبر خان اکبر ته یو مکتوب لیکلی دی چې هغه داسې دی: اکبر صاحب تا ښکاره ده او خصوصا زما په ذهن باندې خوستا پوره تصرف او قبضه ده. زما اوس هم هغه ذهن دی، هغه خیال دی او هغه ایمان دی، بدل شوی نه دی. خو زه څه وکړم؟ ازماست کبر ماست سما کړي دغه سزا ماته ملاویږي. خیال زما په قبضه کې او لاس او جبه می د باچا خان لپاره چلول چې هغه می دومره په قام او ځان باندې درون ک چې زما او د قام دواړو سټې مات کړ او په خپل هم ګرنګ ته پریوتو. بیا هم کله ټولو आवाज یو نو زه به دومره مایوس نوم ځکه په اتفاق کې ډېر برکت وي. خو د بدبختۍ نه هغه خبره منستاره نغله. خو دغلته یو بل خبر هم و. امان الله خان په کوزه پښتونخوا کې هم ډېر زیات مشهور و چې کله هغه د تخت نه لاړو نو په کوزه پښتونخوا کې په کورونو کې به جړاګانې وي او چې کله نادر شاه راغی نو هغه به خلکو ته وی چې زه کله بچا څخه لرکم زه به امان الله خان واپس راولم. نو چې کله بچا څخه لر شو نو په کوزه پښتونخوا کې په میاشتو باندې غرابینونه خلاصېدل او خوشاله وي چې زموږ بچا به اوس واپس راشي. نو په دغه وخت کې د انګريزانو یو بیان راغی چې د صوبه سرحد پښتنو ته مونږ خو دوی د خپل پلار نیکه د وطن نه راجدا کړل، دوی له مو ډېر رشوتونه ورکړل، قسمه قسم لالچونه ورکړل، خو د دوی مخ مونږ د کابل نه دلی ته روانه وړولو. نو چې کله خدای خدمتګار د پښتنو مخ د کابل نه دلی ته راوړو نو هغه کار چې کوم انګريزانو نو کړی هغه باچا خان دی وکړو. د ولی خان نه یو ورځ چاته پوسوکو چې تاسو ولې دا کار وکړو؟ نو هغه ورته په جواب کې وی چې افغانستان کمزوري وو نو مونږه زکه دا کار وکړو، یعنی رور می کمزوري دي نو زه زورور دشمن غوره ګڼم. دا هغه ورځ وی چې اي پی فقیر او نور قبایل ورونو انګريزان دزول. هغه ته حاجی صاحب تورنزو په ډېر شو قدر کې په انګريزانو چپاونه کول او دلته زموږ افریدي ورونو د انګريزانو خلاف په پیښور باندې خېټه راواچوله او دلته پکې باچا خان د عدم تشدد پالیسی راواچوله چې دا د پښتنو د یو ځای کېدو خلاف یو ډېر لوی سازش او باچا خان په هغه سازش کې کامیاب شو. په هغه وخت کې چې په صوبه سرحد کې د انګريزانو کمشرو نو هغه ته لاټ صاحب وي، دا غنوم وو سټیوارټ. دغه انګريز سره چې د باچا خان ملاقات شو نو سټیوارټ هغه ته وویل چې په لندن کې یو ګول میز کانفرنس دی نو ګاندھی به د کانګرس نمائندګي وکړي، محمد علي جناب د مسلم لیگ نمائندګي وکړي او ته به د پښتنو نمائندګي وکړي. نو باچا خان ورته وویل چې نه موږ خپل اختیار ګاندھی نه ورکول غواړو. نو باچا خان وایي چې ما سټیوارټ ته انکار وکړو نو هغه حق حیران پاتې شو او بیا چې کله ګاندھی تلو نو باچا خان ورته مینتونه کول
چې د پښتنو خبره هم وکړه خو د ګاندھی دماغ خراب نو چې د پښتنو خبره کوله هغه د 400 میلیونو هندوستانیانو خبره ولې نه کوله خلاص په دې خبره ډیر ځات حیران شو چې د انکار وکړو ځکه چې هغه دا سوچ وکړ چې د لمونګه کم مقام ورکړ او د ځان زمکه تر وګرځاو خو تعلیم ډیر ښه دی چې تعلیم نه وي نو هر څه ګډوډ وي باچا خان چې لندن ته تللی نو هغه به الته سوي د سره اجنډا نه و ګاندھی سره اجنډا و مسلم لیگ سره اجنډا و د سره اجنډا و تاسو لکه د خدای خدمتګار منشور خو ګره شي کې سدي باچا خان په خپل وایي چې زه 12 کاله په تعلیم وختو خلکو پس وګرځیدم خو زما سره یو کس نه پانه سید نو بیا زه کله ته به تعلیم خلکو پس لاړم او غره سره را پاسید باچا خان وایي چې ګاندھی ماته وویل چې هاول فارن سیکریټر او امرسن هوم سیکریټر تاسو را لیدل غواړي نو ما ورته وی چې زه انګريزانو سره لیدل نه غواړم نو ګاندھی ورته وی چې دا زه ورسره ملاويږم نو څه چلو شو نو بیا باچا خان وی چې ما ورته وی چې ته خو مها ګاندھی او زه خو کمزوري سړی په خویدانی ځابان خپل نګم هسه نه چې اوخېګم ګران وطنوالو چې د خدای خدمتګار د کانګرس سره الحاق وشو نو مونږ بیا د کانګرس ډنډمار شو کانګرس چې کله په 12 مارچ کال 1913 کې د سیول نافرمانی اعلان په دلی کې وکړ نو اور پټکر او قصه خانه باندې بلیدو دلته یو سوال پیدا کیږي چې پټکر کې جنگو نو آیا هغه د کانګرس سره د الحاق نه مخکې او وروسته په قصه خانه چې ګولې ورېدي نو آیا هغه د کانګرس سره د الحاق نه مخکې او وروسته وي د پښتنو جنازې چې د جیلونو نه راوتلي نو هغه د الحاق نه مخکې او وروسته وي چې پښتانه به انګريزانو بربندول او خاصان کول به او بیا به ورلا مخونه تور کړل او بربند به په خر سوار کړل او اولاد به په کلی کې ګرځول او بیا به د خر د پاسه بربند کوړه لګل نو هغه الحاق نورسو شو او کمبک شو د دې هر څه په بدل کې باچا خان خپل مشري او خاني کوله خیام الدین خادم بویل چې باچا خان په سیاست خپل لیډري او خپل خاني ساتي ګران وطنوالو بیا د باچا خان بابا د لاټ سره ملاقاتو نو په ملاقات کې د نور خبرونو علاوه لاټ باچا خان ته وویل چې مونږ ته د افغانستان او روس د طرفه ډېر خطر ده نو باچا خان ورته وی چې د افغانستان خو ماته خبره مکوه ول هغه ته معلومه نه ده چې هغه خپل ځان نشي ساتلی نو په مونږ په نو خلاص حمله وکړي نو ګوره برتانوي هند هغه خپل بل کوي زمونږ په ملک بس حمله وکړي خو د افغانستان وطن ته هغه خپل وطن نه وي چې دا دغه د پلان نیکه وطن دی او وو د خدای خدمتګار او د کانګرس د الحاق نه پس ګاندھی باچا خان ته وویل چې د مرکزی اسمبلی لپاره یو کس پکار دی نو بیا په پښتنو کې بل څوک نو باچا خان خپل رور ډاکټر خان صاحب اولېګلو بیا په کال 1913 کې په برتانوي هند کې ټولټاکنې یعنی انتخابات کیږي په هغه کې په صوبه سرحد کې کانګرس او خدای خدمتګار دواړه کامیاب شو نو بیا د صوبې د وزیر اعلی خبر راغله نو بیا په پښتنو کې بل څوک نو بیا ډاکټر خان صاحب راوخته د مرکز نه او هغه وزیر اعلی او ډاکټر خان صاحب خپل یو نږدې دوست قیوم خان مرکز ته ولېږه چې بیا د حق مخانو چې بیا هغه د بابړي د قصاب په نوم باندې مشهور دی بلګرو د ټولټاکنو نه پس پټ آباد کې د هغه وخت د صوبه سرحد د وزیر اعلی صاحبزاده عبدالقیوم خان خلاف د عدم اعتماد د ووټ په خاطر د صوبایي اسمبلی اجلاس راوخته شو نو په هغه کې صاحبزاده عبدالقیوم خان یو بیانیه ورکړه چې ولي خان وی چې زه په خپل او خویولم ځکه چې هغه دونه زبردست بیانیه و چې د ولي خان ور پر خطا کړو نو بیا ولي خان خبره دا کوي چې د بیانیه په دوران کې هغه زمون خدای خدمتګار ته ګوتو ونیوله چې په دې حال کې داسې کسان ناشتي چې د عظیم پښتون قوم مخه د خپل وطن نه د دلی پر ورواړولو او بیا چې صاحبزاده عبدالقیوم خان باچا خان سره ملو شو دا باچا خان په خپل وی چې ماته ویل چې مخکې به دلی پښتنو ته قتل چې پښتنو به کومه لار اختیار کړي نو دلی به بیا هغه لار اختیار کوله خو اوس سته په وجه پښتانه دلی ته ګوري او د دلی د سلو پسې روان وي چې کله ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی شو نو په هغه وخت کې د صوبه سرحد گورنر جارج کننګم یو ډوډۍ کړې و چې دا باغه هر کال کوله نو هغه د نور خلکو نه علاوه ډاکټر خان صاحب ته هم دعوت ورکړو ځکه چې هغه د صوبې وزیر اعلی نو ډاکټر خان صاحب ورته وویل چې زه به د باچا خان نه تاسو کوم نو باچا خان ورته وی چې زه به د ګاندھی نه تاسو کوم نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ډوډۍ کې د شرکت لپاره به هم هغه د ګاندھی نه تاسو کولو موږ ځان دوه خطر غورځولو یو ورځ ډاکټر خان صاحب جواهرلال نهرو ته ویل چې باچا خان مونږ ته وایي چې د انګريزانو سره مملایږي
نو جواهرلال نهرو ما ته ویل چې دا خو د تهذیب نه ډیره پروته خبره ده. نو بیا ما ډاکټر خاصیب ته چې زه ملاویږم ورسره. په دغه ټول ټاکنو کې په 11 صوبو کې په هندستان کې په 8 صوبو کې کانګرس الیکشن ګټلو. قانون ساز امسلی باندې د دوی مکمله قبضه و. نو که په دغه قانون سازه اسمبلی کې بچا خان قانوني تور هم غوښتي وي چې موږ ازادي غواړو، نو د قانون ساز اسمبلی نه به قرارداد منظور کړو او دوی به ازادي اغشته و. خو دوی ذهني تور غلامانو، دوی ازادي نه غوښتله. ډاکټر خاصیب وویل چې انګریزان ډیر پاک او رښتونی خلک دي او ول به چې پښتانه ډیر دروغجن خلک دي. بچا خان وویل چې پښتانه ډیر خودغرضه او بې اصول خلک دي. نو اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې تاسو خو دغه خودغرضو دروغجنو او بې اصول پښتنو مشران یې، ته تاسو خو بیا دا غوینه هم زیات دروغجن خودغرض او بې اصول خلک یې، ځکه چې تاسو خو د مشران یې. بیا په کال 1909 کې دویم عالمي جنگ شروع کیږي. نو چې کله هټلر انګریزان په مخ را واغستل او دلته ماسکو ته یو څو بیره پاتې شو او هغه ته جاپان برما باندې قبضه وکړه، نو انګریزانو یو سوچ وکړو چې دا ټول علاقې حسب زمونږ د لاس روان دي. نو خبر داوي چې مونږ د اباسین نه تر د ډیورنډ پورې چې افغانستان کومه علاقې دي، نو دا به مونږ افغانستان ته پریږدو چې د مستقبل لپاره په افغانستان یو احسان پاتې شي. نو انګریزانو د ظاهر شاه سره رابطه وکړه. د افغانستان دولت د حاجی صاحب تورنزید زوی بچا ګل سره رابطه ونیوله. نو د پیښور یو پیرو چې دغه نوم وو پیر حاجی محمد امین خان. نو په دغه دوران کې بچا ګل به دغه په ذریعہ باندې په قبایلو کې او د پښتنو په نورو علاقو کې به د جنوب پر باندې د ظاهر شاه خطبه ورکوله. د دې واقع متعلق بچا خان داسې لیکي چې هر کله زه د دې کارونو نه خبر شوم، نو ما ولی خان بچا ګل پس ولېګو. نو ولی خان وایي چې ماته بچا ګل وی چې زه حیران پاتې شوم چې تاسو د دې ولی مخالفت کوئ، که انګریزان جوړوي خو چې لوی افغانستان جوړیږي نو تاسو په دې باندې ولې خفای. بیا بچا خان په خپل کتاب کې لیکي چې څو وخت موږ د انګریزانو خلاف سیول نافرمانی شروع کړه، هغه وخت کې د افغانستان دولت او انګریزانو د مولایانو په ذریعہ زموږ خلاف کار شروع کړ او دا پروپاګاندا به وکوله. سوچو کې خبره ده وې دا پروپاګاندا به کوله چې د سرحد پښتانه او د افغانستان پښتانه یو قوم دي او دا دی افغانستان سره ملوشي. خو بیا بچا خان لیکي چې افغانستان د مولایانو په ذریعہ د صوبه سرحد په مختلفو علاقو کې اشتهارونه او تقریرونه کول او هغه اشتهارونه به خورول چې دا علاقې دي د افغانستان سره شامل شي. د خو دوی ته به انګریزانو هیڅ هم نه ویل. او ولی خان خو د دې واقعي ذکر په خپل کتاب کې کړی چې د انګریزانو او افغانستان زموږ خلاف دا یو ډېر لوی سازش و چې لر او بر دا یو افغان دي، دا یو پښتانه دي او دوی سره یو ځای شي. دوی ورته یو ډېر لوی سازش ویل دي. دا هغه ورځ وي چې په دغه ورځو کې به د مسلم لیگ د لاسه د خدای خدمتګارو کسان د کورونو بارتن شروع وته. نو غنی خان دغه ته وی بچا خان ته چیرې دلته د پښتنو یو تنظیم جوړوم چې هغه تاسو حفاظت کوي چې د خلکو نمل پارام شي. نو هغه د ظلمي پښتون بنیاد کې خو بچا خان ورته وی چې مشر بازم ته به مشر نه، غنی خان ورته ته مشر شه. نو اوس دلته یو سوال پیدا کیږي. ظلمي پښتون مکمل یو د تشدد تنظیمو، هغه د تشدد باندې عقیده نه لره، او بل طرف ته خدای خدمتګار د تشدد باندې عقیده لرله. خو بچا خان د هغه تنظیم مشرو چې کوم په تشدد باندې عقیده لرله او د هغه تنظیم هم مشرو چې کوم په تشدد باندې عقیده نه لرله. دا اوس ډیره زیاته د افسوس او ډیره زیاته د سوچ خبره ده. نو دغه وای غنی خان چې تنظیم ډیر مخ په وړاندې باندې لاړ. نو بیا د ماته یو ورزوي چې راته جندي ته نزي. نو د غنی خان په شاعرۍ کې د جندي د سیند ذکر ډیر زیات شوی. نو دوه میاشتې په وړي کې د جندي په غاړه الته به د خیمه لګوله او د دوه ماشي به الته تیرولې. نو دوی د به ماته چې تزینا نو ما جراب بالا یخنی دا وچی خو به ار د صاحب له خبره پاسې د لونم چې د براتو چې تزینا. نو اخر کې داسې کارو چې دلالم خو چې ظالم یو دور وشو چې ما پاسې د خدای خدای نظر کړل درلو او یو کس په زمانه پلق وشته چې زمونږ بچی دي دغه ته اوخل دولت ته چې دا ظلمي پښتون کسان دي او اوسته ظلمي پښتون مات ک. نو غنی خان ورته وای چې زه خو د استنیم خبر زه خو دلته راغلم. خو غنی خان وای چې زه څنګه راغلم د په اخبار کې ورکړل چې ظلمي پښتون ما ختم کړ. ګران وطنوالو په کال 1906 ختم کې بیا ټول ټاکنې وشوي او بیا په صوبه سرحد کې د کانګرس او خدای خدمتګار حکومت راغی. بیا د صوبې وزیر اعلی ډاکټر خاصیب شو ځکه چې بل څوک خونو په پښتنو کې هر کله چې په سپتمبر
کال 1900 او شپږ څلوېښتم کې په هندوستان کې عبوري حکومت جوړېده نو باچا خان په 400 کې ناجوړه نو ګاندھی وایسرا ته وویل چې که باچا خان نیو راغلی نو زه عبوري حکومت نه جوړوم نو بیا باچا خان پسې هغه خبر راولېږه او باچا خان لاړ ځکه چې په دغه وخت کې ګاندھی ته د باچا خان ډېر سخت ضرورت و هر کله چې نهرو د کانګرس چې مشر شو صدر شو نو هغه پیښور ته راغلی نو هغه د خدای خدمتګار یو جلسې ته خطاب کوي نو هغه کوي چې تاسو به نور باچا خان ته فخر افغان نه وایي بلکې دته فخر هندوستان وایي ځکه چې د هندوستان ډېر لوی خدمت کړی نهرو دا خبره ځکه کوله چې لا باچا خان ته د کانګرس ضرورت و ګران وطنوالو چې کال 1929 په سر راغی او د کانګرس د لارډ ماونټ بیټن او د مسلم لیگ سره د پښتنو په سر سودا وشوه چې پنجاب او بنگال راته نیم کړه او موږ به صوبه سرحد پاکستان ته پریږدو نو چې کله فیصله وشوه نو د کانګرس د ورکینګ کمیټې میټینګ راغوښته شو او باچا خان هم هغه میټینګ لراغی ځکه چې هغه د کانګرس د ورکینګ کمیټې غړی و په دغه میټینګ کې راجګوپالاچاریا ګاندھی نهرو او مولانا ابوالکلام آزاد هم وو نو چې دوی فیصله وروله نو مولانا ابوالکلام آزاد په خپل کتاب انډیا وینز فریډم کې لیکي چې د باچا خان خلو پاتې شو او ډېر سات بالکل خاموش پاتې چې خبر ترې شو کېده او بیا را پاسېدو چې مونږ مو د شرم خولې ته واچولو او تاسو رانزان خلاص کو نو هغه خبره چې باچا خان په خپل ملګری په کال 1913 کې غورځولې وو هغه خبره رښتیا شو چې هندوانو د دوی سره دوکا وکړه باچا خان وایي چې قرباني مونږ ورکړې جایدادونه زمونږ ځپت شو کورونه زمونږ وسوځېدل او دا هر څه مونږ د کانګرس لپاره وکړل د جیلونو نه جنازې زمونږ د خدمتګارو راوړل شوې خو کانګرس مونږ سره دوکا وکړه او زمونږ د دې قربانو هیڅ خیال نه کو خو زه دلته یو خبره کول غواړم باچا خان دا خبره ټیک نه کوي قرباني او نه دی ورکړي ځکه چې قرباني مونږ ورکړي جایدادونه زمونږ ځپت شو کورونه زمونږ وسوځېدل د باچا خان د خاندان د یو کم او سلو کالو په سیاسي تاریخ کې د دوی نه یو مرله ځمکه نیلام شوې ده د دوی د خاندان نه یو کس مړ شوی دی او نه د دوی کور یا وجه سوځېدلی دي دا ټولې قربانۍ په وطن مینو پښتنو ورکړي دي او باچا خان دې په صرف سیاست کړی دی او د پښتنو په سر معاملې او سوداګانې کړې دي باچا خان خو په ترخ کې جامې ونیولې او جیل ته بلار او ته پاران پروتو او دلته بار پښتنو ته اشاره ورکړه چې ورځي په او دلته پښتانه قتلېده او تباہ کېدل به او چې واپس راغی باچا خان نو په ځای د دې چې هر کله چې لوی افغانستانو د پښتونستان د چغز ورت سو نو د پښتنو په سترګې د دولو اچولو د پاره د پښتونستان شو شپره خدا ابوالکلام آزاد هم دا په خپل کتاب کې لیکي چې دا د پښتنو په سترګو کې صرف دوړي اچولو باچا خان وای چې د کانګرس مشرانو به هم خبره زما سره مشوره کوله خو چې کله زمون په سر سودا کوله نو زما سره مشوره ډیره لوی خبره ده بلکې زه بالکل د هر خبر نه به خبر ساتلم مونږ ته به انګريزانو دا ویل چې تاسو کانګرس سره مو یو ځای کېږئ او چې تاسو څه غواړئ مونږ بدل د کانګرس زیات درکو خو مونږ د کانګرس سره یو ځای شو او کانګرس زمون په سر سازش وکړو مونږ سره بے وفایي وکړه او غداري سره وکړه ګران وطنوالو چې څنګه پاکستان جوړ شو نو غنی خان یو خبره وکړه چې د پښتنو کوړه راغلي ازادي د ټولو غرونو پناه شو پاکستان جوړ شو او باچا خان په درشتم د فروری کال 1998 کې د پاکستان د وفادارۍ قسم د پاکستان په عیني اسمبلی کې پورته کو او بیا د محمد علي جناح کوړه دغه سلام لورغی او پاکستان ورله په 12 د اگست کال 1998 کې د بابړي د شهیدانو تحفه په لاس کې ورکړه بیا یو ورځ افراسیاب خټک په قصه خانه کې په یو بیانیه کې د لر او بر د یو ځای کېدو خبره وکړه نو باچا خان پس خبر راولېږه چې عثمانزو ته زر ځان ورسوي نو افراسیاب وای چې مونږ ورله ورغلو نو دې په کټ کې ناسو او د خلینې اور ورېدو چې ستا په دې وړه خلې کې د دونه لوی جبه چا چولې ده ته مونږ د افغانستان د پښتنو سره شاملې هغه په خپل پاوند دي یعنی بیا خانه بدوشتي بیا دی و چې موږ ته دمنو چې تاسو کینې او موږ د اغه نه وروتو نو بیا فرانسې وای چې موږ کابل ته رالو او موږ داود خان سره ملو شو او داود خان ته دا خبر وکړه او داود خان راته وی چې تاسو ته اوس پته ولګی دا چې باچا خان دوی افغانستان نه غواړي چې پاکستان په باچا خان باندې ډنډه کې خو دا نو هیله ورته پاوند ورو را پیات شو او په 12 د دسمبر کال 1900 کې کابل ته لاړو
بیا چې کله دینه جوړ شو نو هند ته د علاج لپاره تلو خو پاکستاني پاسپورت ختم شو نو د افغانستان دولت ورته وویل چې موږ درله د افغانستان پاسپورت درکو خو دوی چې د افغانستان پاسپورت ناخلم په دغه دوران کې د پاکستان صدر یحیی خان نو هغه سره د باچا خان دغه ضرور هغه محمد علي په ذریعہ ډیر نږدې اړیکې وي هغه محمد علي د صوبه سرحد د استخباراتي ادارې مشر او چې کله ضرورت پیښېدو نو هغه خپل مرستيال ارباب هدایت الله هغه به را لګلو کابل ته هغه سره به د پاکستان د سفارتنا شیر زمان تایزی هغه ورسره شو او باچا خان له کوټه لاړل خبره ترې بوشه هغه بیا واپس ته ریپورت به ولیکل چې څه خبر او کول غوښتل خو چې کله په کال 1900 او یایم کې ون یونټ مات شو نو د ټولو نه زیات نقصان پکې پښتنو ته ورسید یو یې د بلوچستان سره یو ځای کړه او د صوبې نوم بلوچستان کې خوده شو د پښتونخوا د ځلې اټک او میاوالی د پنجاب سره شامل کړي بلې یې صوبه سرحد کړو او سلروم یې قبایل کړه نیپیر نېشنل عوامي پارټي د ولی خان پارټي هغه په دې خبره باندې اسقطبه عکس العمل اونې خو او په دې خبره عبدالصمد خان اچکزی د دوی نه جدا شو د باچا خان په مقابله کې خان شهید یو ډیر عالم او فاضل انسانو خو د لوی افغانستان په نو جوړېدو دواړه سره متفق وو یو هم نه غوښتل چې لوی افغانستان جوړ شي د نېشنل عوامي پارټي په وخت کې د پښتنو دوه مشرانو د شمالي پښتونخوا نه باچا خان وو او د جنوبي پښتونخوا نه عبدالصمد خان اچکزی وو باچا خان د ملک نه مهارو نو په کار خدا و چې عبدالصمد خان اچکزی مشر شوی خو داسې اونې شو او ولی خان مشر شو په کال 1900 او یو ایم کې هر کله چې شرقي پاکستان کې بنگالیانو بغاوت شروع کو نو د هغه ځای نه په هغه وخت د مشرقي پاکستان د نېشنل عوامي پارټي چې کوم صدر دغه نوم عبدالحمید باشانی نو هغه راغی او ولی خان ته وویل چې مونږ الته د آزادۍ جنگ شروع کوو تاسو د آزادۍ جنگ شروع کړئ نو تاسو هم آزاد شئ او مونږ هم آزاد شو نو ولی خان ورته وایي چې د آزادۍ زمانه پښتونستان په کار نه مې آزادۍ په کار ده زما پاکستان خوختي او بیا په ځای د دې چې د پښتنو تحریک شروع کړی نو هغه یحیی خان ته د عبدالحمید باشانی په سر باندې چغلي وکړه چې هغه لګاډي وطن رانی او بندوبست وکړه په کال 1900 او یو ایم کې ولی خان یو خط د اجمل خټک په لاس باندې سنتا جیمز ولګه چې یاره او زمونږ په ملک باندې ډیر سخت وخت نو موږ له پکاري چې موږ د پاکستان کومو کو او موږ د خپل تحریکونه چې د کمپارسه کپ تحریکونه د مدم کو نو خټک وایي چې هر کله ما جیمز سید دا مکتوب ورکو نو او هغه کته نو هغه د قهر سر شو چې د ولی خان په دماغو کې بوس هغه سیاستدان نه دی او هغه وطن آزادول غواړي ګینه دې موقع د پر خلک په سونو کلونه انتظار کوي چې دا مقرره شي او داغه نه فایده واخلي خپل وطنونه آزاد کړي بیا په کال 1900 او یو ایم کې د قبایلو یو جرګه کابل ته راځي چې په هغه وخت کې باچا خان په کابل کې نو باچا خان ته وی چې ګوره مشرقي پاکستان کې بنگالیان را پاسېدلي دي هغه بغاوت کړی دی په مشرقي پاکستان کې پاکستان هندستان سره جنگي محاذ کولو کړی دي او په مغربي پاکستان کې هم جنگي محاذ کولو دي او زمونږ ډورن بالکل خالی پروت دي نو موږ له وسله راکې چې موږ پر خپل ځمکه ورشو او د ځمکه آزاد کړو خو په دغه دوران کې باچا خان هغه ټول ته وایي چې خبردار چې پاکستان ته په مغربي محاذ باندې هیڅ قسمه مسله جوړ نه کړي بیا ویلاله ظاهرشاه او ظاهرشاه ول هم دغه جواب ورکړ ګران وطنوالو پاکستان دوه ټوټې شو د افغانستان د دولت او د کوزي پښتونخوا تش په نوم قامپرسته مشرانو د لاسه د ډیورونه تر اباسینه پورې پښتانه بیا د غلامي په زنجیرونو کې ښکیل پاتې شو د پاکستان د ټوټو کېدو نه پس په صوبه سرحد او بلوچستان کې نېشنل عوامي پارټي ته حکومت ملو شو د ولی خان نه د جبې تپوسو شو چې د خپل صوبې جبه پښتو کې اردو نو ولی خان وی چې اردو خو دلته یو بل سوال پیدا کیږي باچا خان وای چې د کوم قوم خپل جبه بل کلتور هیر شي نو هغه قومونه د دنیا د سطح نه روک شي خو باچا خان د ولی خان په دې فیصله باندې مجرمانه خاموشي اختیار کړی و چې کله په صوبې جبه پښتو وګرځوله نو د کوزي پښتونخوا ډېر ادیبان شاعران د جرګې په شکل اربخ کندر لاله ځکه چې هغه په هغه وخت کې د صوبه سرحد گورنر وو او ورته وویل چې د صوبې جبه پښتو کړی نو هغه ورته وویل چې پښتو جبه دا صلاحیت نه لري چې د تعلیمي جبه شي نو هغه ورته د سواد او د افغانستان مثالونه ورکړل چې الته خو د دې اهمیت شته او الته خو دا جبه دولت جبه ده دغه تعلیمونه کیږي خو اربخ کندر دا یو خبره منلو ته هم تیار نو بیا یو ورځ سلیم راز او قلندر مومن د عبدالله اکبر خان اکبر کوړه ملاقات لرل
نو سلیم راز وایي چې موږ د روټۍ په غاړه ناسو او موږ د ارباز اسکندر دا خبره ځواک اکبر خان اکبر ته وګړه نو هغه په سلګو په جړا شو چې موږ دا دومره قرباني د دې لپاره ورکړې وي زموږ حکومت راغی دوی زموږ خپل جبه قبلولو ته تیار نه دي. ګرانو وطنوالو د لاهور یو رساله ده زندگی دغه اډیټر الطاف حسین قریشي نو هغه د ولی خان نه انټرویو اخیسته نو هغه د پښتونستان په اړه کې تاسو کو نو ولی خان وته وی چې زمانن او سبا صرف د پاکستان سره دي ما د پښتونستان ذکر کله هم نه کړی زما په ذهن کې پاکستان دی او صرف پاکستان. بیا ترنه قریشي تاسو کړو چې د افغانستان د پاکستان په ځمکه باندې څه دعوه شته نو ولی خان ورته وی چې افغانستان چرته هم دا نه دی ویلي چې د پاکستان په ځمکه زمونږه څه دعوه شته صرف دا وای چې په پاکستان کې د پښتنو سره د جمهوریت مطابق ښه سلوک وکړي شي. دا یو بل رساله ده چټان دغه اسسټنټ اډیټر نومو اختر کشمیری نو هغه د ولی خان سره انټرویو کوي. ولی خان ته تاسو کوي د پاکستان او د پنجاب متعلق څه خیال دی نو هغه ورته سوي ولی خان وایي پاکستان زموږ لپاره یو ناقابل تقسیم وحدت دی. مون پنجابیانو ته وایو تاسو زموږ مشرور یې هغه وایي زما رور نه ته زما دشمنی. زه ورته یم چې موږ مسلمانانو دی وایي نه تاسو د هندو کانګرس اجنټان یې موږ ورته وایو دا زموږ وطن دی او موږ تاسو وړو او دوی موږ ته وایي چې نه تاسو د افغانستان ملګری یې او دوی موږ ته غداران وایي. خو که موږ په کانو هم اولي خو د دې هر څه باوجود زموږ د پاکستان سره دومره مینه ده چې دا ټولې خبرې موږ په خپل وطن لپاره په ځان باندې برداشت کوو. پاکستان زموږ دی او موږ د پاکستان یو. د پاکستان د سالمیت او حفاظت لپاره موږ هر قسمه قرباني ته تیار یو او د دې ملک د عظیم مستقبل لپاره موږ هر یو تیغ په خپل سینه زغملی شو او برداشت کولی شو. نو اوس زه دلته یو تاسو کول غواړم او یو خبره کول غواړم چې پښتو غیرت په یو شي کنه دا خو یو شي چې هغه دې نه پرې چې روښه زمانو بیا ته وایي چې نه پاکستان زما وطن دی. پښتو غیرت چرته لا یغ غلامانو. ګرانو وطنوالو افغانستان په باره کې بیا سوال شو نو ولی خان ورته وایي چې د پاکستان د جوړېدو نه پس کچا دا خبره ثابت کړه چې ما د پښتونستان نوم مغشت دي نو ما دې په ګولې ولي د پاکستان د جوړېدو نه پس موږ افغانستان سره شامل دل نه غوښتل او هندستان خو حال د پاتې شو نو موږ خامخا د پاکستان سره شامل دلو. د دې نه علاوه د پښتونستان خبره خو اول مسلم لیگ زموږ خلاف استعمال کړه او بیا د افغانستان شرارتو چې هغه سره د خپل ولس د دوکا کولو لپاره بل سنو نو د پښتونستان خبره اوچته کړه. مونږ پښتونستان نه منو مونږ صرف پاکستان پیژنو. د دې نه علاوه خلک د طاقتور تلاش کوي څوک هم دا نه غواړي چې کمزور خلکو سره لاړ شي. د پاکستان په مقابله کې افغانستان ډیر زیات کمزور دی نو مونږ دومره بیوقف نه یو چې پاکستان نه جدا شو او افغانستان سره شامل شو او نه دومره بیوقف یو چې د پاکستان نه جدا شو او ځان له د یو ریاست جوړولو خوبونه وینو. او کوم پاکستان نه غوښتي نو چې کله زمونږ په صوبه کې مال اختیار راکړی شو چې د خپل صوبې ژبه پښتو کوي که اردو نو ما وی چې نه اردو ځکه چې اردو زمونږ د وطن د پاکستان ژبه ده. بیا ورته ولی خان وایي چې زمونږ د پاکستان سره محبت دی د پاکستان او دا ډیره اهمه خبره ده د پاکستان د سرحداتو سره محبت دی یعنی ډیرون سم د دوی محبت دی او د دوی اساسي نظریه سره زمونږ محبت دی. بیا ته اختر کشمیری ته پوښتنه کوي چې د افغانستان د کم مهاجر راغلي د دې متعلق د څه خیال دی نو دی ورته وایي مهاجر دي راغلي دي دوی صوبه سرحد کې ژوند کوي او د پاکستان ملماني دي ځکه چې صوبه سرحد هم د پاکستان حصہ ده خو چې دوی دلته اوس نو پکار ده چې دوی به حیثیت د مهاجر اوسي. خو که دوی چرته پاکستان ته څه مسله جوړ کړه نو ولی خان به اولنی کسي چې د پاکستان لپاره به د دوی مقابله ته ولاړی. دا زما د پاکستان ولس سره وعده ده. ګرانو وطنوالو بیا چې د پوسکی چې تاسو د پاکستان د فوج متعلق حال دي نو هغه ورته وي چې د پاکستان ولی خان ورته وي چې د پاکستان فوج خو زموږ عزت دی دا زموږ ناموس دی دوی زموږ رونه بایګان دي دوی زموږ د وطن حفاظت کوي نو دا د هغه رونه بایګان دي چې موږ په بابل کې شپږ سوه خلکو جنازې کورونو ته راولېږلې دا د هغه رونه بایګان دي چې 3 میلیونه بنګالیان په خپل وینو کې اولمبول دا د هغه بایګان او د درونه دي چې سلور لکه د بنګال خزه هغه او شرمولې او دا د هغه رونه او بایګان دي چې زموږ اتیا زره قبایل رونه
په وینو کې اولمبل او دا د هغه غرونه دي هغه بایګان دي چې زمونږ د افغانستان 2 میلیونه خلک مونږ د هغې جنازې زمونږ کورونو ته راوړئ. ګرانو وطنوالو، یحیی خان د اقتدار نه پس د ولي خان او باچا خان صفتونه کول او ضیاء الحق چې کله په اقتدار کې راغی د ولي خان په صفتونو نه مړېده او ولي خان په واس کې د ضیاء الحق د مارش الله مرسته کوله. ضیاء الحق ولي خان ته ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم شه. اجاز الحق د ضیاء الحق زوی دی، هغه یو ورځ خپل پلاس سره ناستم او ولي خان راغی چې څه ګرانه ورته زما د پلار په خپو باندې پریوت. دا د دې خلکو غیرت او دا د دې خلکو پته او دا د دې خلکو د پښتونولي ده. باچا خان لوی افغانستان نه غواړي. ولي خان اسپندیار او ایمل ولی د پاکستان لپاره په افغانستان پسې ټوپک راغلی. محمود خان اچکزیله د پاکستان د غم خوب نه ورتي چې نواز شریف سره په مری کې ولاړو نو و چې موږ به د قیامت پورې د پاکستان سره یو. په لندن کې بي بي سي له انټرویو ورکوله نو و چې موږ به غیا خورو واخه بخورو، خو موږ وایو د پاکستان آیسای او زمون فوج دی د دنیا د ټولو یو مضبوط او طاقتور فوج جوړ شي. نو اوس ګران وطنوالو، تاسو په خپل سوچ کې چې لوی افغانستان د چا د لاسه جوړ نشو هم په لر کې او هم په بر کې. اوس په لوی الله سپارم، تل دی وي پښتو، تل دی وي پښتونولي او تل دی وي زموږ د پلار نیکه د عباسین نواله ته د امو پورې خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.